د امرالله صالح تازه خبرې له اشرف غني څه غوښتي او څه ښکاره کول غواړي. سلام ستړي مشئ. وروسته له هغې چې امریکایي مقاماتو د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د هغه هېواد د نظام د پاشل کېدو عامل وګاڼه، د افغانستان د پخواني حکومت د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په څو پرله پسې ټویټر پیغامونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو بهرنیو پلاوو د خبرو د جزئیاتو د خپرېدو غوښتنه وکړه. صالح د ټویټر په څو پیغامونو کې زلمی خلیلزاد طرفکار ګڼلی او ویلي دي چې د هغه نورو بهرنیو پلاوو حضوري او ټلیفوني خبرې په سري توګه ثبت کېدل. ښاغلي صالح محمد اشرف غني ته په خطاب کې لیکلي چې دغه ثبت شوي ټیپونه له ارګ څخه ایستل شوي او په وینا یې د مخ په زیاتېدونکو شایعاتو سره د مقابلې لپاره باید خپرې شي. هغه لیکلي دي هیله لرم چې دغه ټیپونه در سره وي. اوس یې د خپرېدو وخت دی. 3 ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حتی کابل ته د طالبانو له راتګ یوه ورځ مخکې ښاغلي غني له ده سره په ټلیفوني تماس کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته د واک د سپارلو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې که طالبان د روغې جوړې له لارې رامخته نه شي د مرګ تر شېبې به د هغوی سره وجنګېږي. ښاغلي بلینکن وویل چې محمد اشرف غني د ژمنې پر خلاف یوه ورځ وروسته له افغانستان څخه وتښتېده. له دې دمخه زلمي خلیلزاد بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو دوه عمده عاملونه درلودل چې په وینا یې یوې د غني لجاجت او دویم د دې هېواد د مشرانو خودخواهي وه. امرالله صالح په یو بل ټویټر لیکلی دی په داسې حال کې چې افغانان د تراژیدي او ستر مصیبت سره مخ دي ګورو چې خلیلزاد په مسکا طالبانو او د حقاني شبکې تروریستانو طلبیګري کوي. هغه د نویمې لسیزې خپلو ادبیاتو تفسیر ته ګرځېدلی کله چې سترو نفتي شرکتونو هغه ته پیسې ورکولې. صالح لیکلي خلیلزاد تر وروستۍ شېبې د دوحې د تړون محرمې ضمیمې له موږ نه پټې کړې. ده لیکلي ولې هغه دومره خوشحاله دی. په هر حال محمد اشرف غني تر اوسه بیا د امریکایي مقاماتو له لوري پر هغه باندې د لګېدلو تورونو په اړه مشخص غبرګون نه دی ښودلی. هغه له افغانستان څخه وتلو وروسته 2 ځلې، یو ځل له افغانستان څخه د وتلو د دلیل په هکله او بل ځل د افغانستان نه د وتلو پر وخت د ځان سره د پیسو د ایستلو د تورونو د ردولو په اړه غبرګون ښودلی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه نظر لرئ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر راځم یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.